تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، نن بیا هم همغې مور ته راغلي یو، کومې مور ته چې مونږ هره میاشت راځو. بدبختانه باید ووایم چې هغه مور چې ما ته به تر دروازې راتلله، خو اوس مور نشي راتللی. هغه مور چې مونږ سره به یې خبرې کولې، خبرې نشي کولی هغه مور. اوس به مونږ ورځو، مونږ سره اوسئ. زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مورې سترګې جانے کدا گلولو پا بستر وی ورک دشنا. خیر دی مورې، خیر دی مورې. زما مور په کټ کې پرته ده، هیڅ خبرې نشي کولی. کوچني یتیمان الماسیان یې سر ته ورته ولاړ دي، خو دوی په ښه او بد نه پوهېږي. موږ ته خو معلومات کېږي چې یوازینۍ هیله یې همدغه مور ده. مور ته خدای ډېر ژوند ورکړي. مور یې خبرې کولی شي؟ مور یې په اشاره کې راته وایي چې خبرې نشم کولی. موږ انسانان هم ډېر عجوبه یو. کله مو چې روغ صحت وي، داسې یو رقم بازار کې ګرځو، وبه د ټول جهان دی موږه دی. خو که یوه عادي ناروغي موږ باندې راغله، بیا موږ له کټ نه هم نشو خورېدلی. مور دا ځل موږ سودا نه ده راوړي. خوکی مور جانے خوبی لتا کورها موږ یې تا پوښتنه وکړو. وینا کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سر. اور دغه دعاګانې چې سای لنډه لنډه کېږي او زړه کې ستړې ده، دا موږ ته دومره ارزښت لري لکه دا ټوله دنیا چې موږ ته راکړې وي. موږ نو مور نور هېڅ هم نه غواړو. سخته ده که نه هغه څوک چې یو چا ته د خپلې مور په شان مینه ورکوي، بیا راشي ورته ودرېږي، هغه خبرې نشي کوی. مور ناروغه ده، نه یې ستړیا وو. دا ځل موږ ورته خوراکي مواد نه دي راوړي، هغې په ځای ورته نغدې پیسې سپارو. مور یې فقط یو شی راته ووایه چې تاسو ته موږ خوراکي مواد راوړو، هغې باندې خوشحالېږئ، که نغدې پیسې درکوو هغې باندې خوشحالېږئ. خوراکي مواد درته راوړو. ښه مورې، دا ځل خو موږ راغلي یو، نغدې پیسې درکوو. بل ځل که راتلو انشاءالله بیا به خوراکي مواد درته راوړو. شاید مور هغه څوک ونه لري چې کور دپاره یې ورته مناسبه سودا راوړي لکه موږ یې چې ورته راوړو. دا ځل موږ مورې پیسې درکوو، نغدې درکوو. صحیح ده؟ مور جانے تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سر وی. قدرمن لیدونکو، یوه یادونه بله باید وکړم چې د خپل وخت نه او خپل روغ صحت نه روغه ګټه واخلئ. داسې یو وخت به موږ تاسې باندې راغلی وي چې د خپل ځان کنټرول به هم نه لرو، لکه څنګه چې زما دغه مور ګورئ. راځئ چې په ژوند کې ښه وکړو، یو بل ته مینه ورکړو، یو بل سره همکاري وکړو. که یو ځل د داسې حالت ته موږ لاړ شو چې بیا موږ خپل ځان کنټرول نه لرو، هغه وخت چې ارمان کوي، سر له اوسه درته وایم چې د خپل وخت نه، خپلې ځوانۍ نه، خپل روغ صحت نه ګټه واخلئ. کار وکړئ د وطن ته او د خلکو ته کار وکړئ چې موږ باندې حق لري. پیسې ورته سپارم، ډېرې خبرې نه کوم. د سر، د دوه، د درې، د څلور، د پنځه، شپږ، د اته، د نه، د لس. مور د 10,000 افغانۍ شوې. کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے. امین مور یې خبرې نشي کولی. دا چې موږ دوی ته نغدې پیسې ورکړلې، شاید نور ضرورتونه یې هغه هم پرې پوره کړي، خو 10,000 افغانۍ نه به چې وشي، کور ته به مواد واخلي، مریضي به وکړي یا بل شی به وکړي. خو خیر، خدای غفور او رحیم دی. خورې دا ځل مې مور دعاګانې کوي، هغه په زړه کې کوي، تا ته یې پخلی نشي ویلی. خو موږ درته دعاګانې کوو چې د داسې چا هره میاشت کومک کوې چې هغه ډېر بېوزله او ډېر بېچاره خلک دي، هغه یتیمان دي، هغه کونډې دي، الله دې ته ټول ارمانونه پوره کړي. دا ځل خو دعاګانې هم نشي کولی مورې.
د سمسور زړه د سمسور سایې کور کنډر وي. خورې دغه دعاګانې موږ داسې نه اورو خو دا انشاءالله تر هغه ځای رسېږي چېرته چې قبلېږي. الله دې قبول یې منظور کړي. مورې موږ ته رخصت راکوي؟ اجازه ده؟ الله دې روغ صحت درکړي. الله دې زما مور ته روغ صحت ورکړي. قدرمنو لیدونکو زما مور ته دعاګانې کوئ چې الله پاک دې روغ صحت ورکړي. الله دې په هېڅ هم نه کوي. الله دې روغ صحت درکړي مورې. دعاګانې موږ هم درته کوو. موږ ته اجازه ده مورې؟ خوږې مور جانې ته چې په کور کې مورې نه یې کور کنډر وي. زخمې مې د زړه سر وي